هلمند کې نن د یوې غونډې په ترڅ کې د ښوونکو د ورځې لمانځنه وسوه او چارواکو د ښوونکو ستونزو پر حل ټینګار وکړ په داسې حال کې چې ډېری ښوونکي د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ښوونکو د همدې ورځې د لمانځنې په تړاو وویل نه یوازې دا چې معاشات یې کم او ان تر دې چې د حق الزامه ښوونکو معاشات په میاشتو ځنډیږي دغه راز هغه ښارګوټی چې د دوی لپاره ځانګړی سوی و ډېری برخې یې غصب سوي دي چې دوی یې د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه کوي. نو ته یو څه وکړه یو کار وکړه چې دا تغیر پکې راسي د ده په ژوند کې تغیر راسي. په دې نمرو کې ته ورته وګوره په دې نمرو کې څو کلونه تېر شول دا استادانو ته نمرې توزیع سوي دي موږ دغه واسطه لرو چې هر څوک ته دا چارواکو څخه د دوی دا غصب سوي مځکې راپور د رئیس دی کړو. نمرو په شمول تاسو ګورئ چې ښوونکي تقریبا هر استاد 10 کاله 12 کاله 14 کاله استادانو وظیفې اجرا کړې دي ان تر 10 کاله هم داسې استادان شته چې هغوی د ښوونکي مقدسه وظیفه اجرا کړې ده خو متاسفانه د دوی شهرک چې د دوی په نامه دی هغه اوس د غابسبین لخوا څخه غصب سوی دی د 3-4 کاله کېږي چې دوی په دې هڅه کړي لیکن دوی ته د خپل حق نه دی ورکول سوی. شاوخوا 4 کاله وړاندې د مرکز لښکرګاه د ښوونکو لپاره د رهایشي نمرو د ویش لړۍ پیل سوه خو دا چې دغه ښارګوټي ډېری برخې غصب سوي نو دغه چاره له ځنډ سره مخ سوه. د هلمند د پوهنې ریاست چارواکي که څه هم د ښوونکو په برخه کې بېلابېلې ستونزې مني خو وایي چې تازه د حق الزامه ښوونکو د معاشاتو ستونزه حل کړې او دغه راز هڅه کوي چې د ولایتي ادارې سره په ګډه د ښوونکو د رهایشي نمرو پر وړاندې پراته خنډونه هم له منځه یوسي. په دې کې جناب والي صاحب ستاسې خاص همکاري غواړو ځکه هغه پروتوکول چې په 1380 کال کې د معارف وزارت او وزارت ترمنځ سوی و او دغه مځکې په رسمي ډول باندې ځینې معارف ته اړول سوي ځینې لا پاته دي لکه په ناوې ولسوالۍ کې هغه ښارګوټ دی چې اوس هلته د ګنج کار ورڅخه اخیستل کېږي. هیله مو دا د هغه اسنادونه مو د زراعت او ښارسازۍ دواړو وزارتونو ته لېږلي دي چې زموږ سره لازمه همکاري وکړي هغه ښارګوټي چې ډېره ستونزه نه لري هغه ژر تر ژر توضیح کړو. بل د نادعلي د ښارګوټي موضوع د هغه اسناد مو هم د ښارسازۍ محترم رئیس صاحب سره زه ناست وم ورته ورکړي مو دي. هیله مو همدا ده چې تاسې ورته جدي هدایت وکړئ چې په دې برخه کې زموږ سره خاصه همکاري وکړي. خو د هلمند ولایتي ادارې د ښوونکو د ورځې په لمانځ غونډه کې ډاډ ورکړ چې د ښوونکو د معاشاتو او اړوند نورو ستونزو حل د دوی لپاره په لومړیتوب کې دي او تر هر څه مخکې به د ښوونکو لپاره د ځانګړي سوي ښارګوټي ستونزه حل او توزیع چارې به یې پیل سي. چې زه د دغه معلم مقام ته په ټولو مشکلاتو باوجود مقام ته سلام حکومت او ولایتي اداره په دې لټه کې ده چې ښوونکو ته پر خاصې پاملرنې سربیره د هغوی د ستوګنې ستونزه تنخوا لوړولو او ورته نورو مشکلاتو هوارۍ لپاره دایمي حل راوباسي. موږ په تماما معنا د ښوونکو د استوګنې ستونزې هوارۍ لپاره جدي هلې ځلې کړي دي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو تر څنګ د ښوونکو لپاره د رهایشي نمرو ورکړه زموږ په لومړیتوبونو کې دی. تر دې وړاندې څو ځلې د هلمند د مرکز لښکرګاه او نهر سراج ولسوالۍ ښوونکو د هغوی د حقوقو پر وخت د نه ورکړې له امله زده کوونکو ته د زده کړې نه ورکولو اعتصاب کړی و چې لا هم د خپلو ستونزو د حل په تمه ناست دي.